کنه روجه پېشمني وکړه نه پاسه پابسه بس زه موړ یم زه یې په ناره نیسم ناروا دي مکروه دي په ناره به نه نیسې پېشمني ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک را آواز راکړه هلموا الى الغداء المبارک هلموا الى الغداء المبارک پېشمني له راپراشه چې دا ډېر مبارک شی دی مبارک زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمني دې وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې او که مو پېشمني دې ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانه پېشمني دې وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي اوبو په وجود کې دې اوبه پرتې دي په رګونو کې دې رطوبت او اوبه پرتې دي او که پېشمني دې اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کمې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده ناجوړه به شي ناجوړه به شي یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې تنده به دې نه لګي نو اطمینان سره به روژه ونیسي او دویم برکت د دې څه دی دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کېږي دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره انما العمل بالنیات نیت ته دا دی چې دا خوراک دی لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دي چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم المبارک او بعض علما یو برکت یې بل هم دی څنګه زما وروڼو واورئ چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون به څو قانون به ده چې سړی به روژه به دی به اوده شو روژه به شروع شوه روژه به یې ماته کړه ماښام بیا به کله روژه شروع کېده چې کله به یې سترګې ورلې اوده به شو که روژه به یې نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روژه شروع شو که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روژه به شروع شو یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور ورکه رسنو بیبي ته وایي د خوراک څه شته بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته ودرېږه ګاونډیانو کره دله څه ګورم یو غریب ستړی و کار یې کړی نو د ډډه وواله چې ډډه وواله خوب ورغی غریب نه چې ښځی راله او دې خاوند ته یې وکته واخی باه اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه دا خو غریب اوده شو خوب خو د انسان په اختیار کې نه که نه بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راځي دا خو غریب اوده شو دا خو د بیا روژه شروع شو هغې غریب یې خوراک راوړه او دې اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بس د شپې خوراک جیش خورئ اوبه هم څکئ کم وخته پورې که ودم شي پروا نشته چې را پاسې نو خوراک څکاک کوه کم وخته پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلې نو ګوره مبارک ویلی شو مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي او که برکتي شی نه نو روحاني برکت جسمانی برکت روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه اوهو جي دا روژه خو ډېره ګرانه ده اوس چې ځان ته رایادی مړه زمونږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به خو الله ته ډېر لوی مهربانې ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسانه کړه یو دا مسله وه یو بله یو مسله هم پکې وه درته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منع و په روژه کې بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کولی د شپې هم بند و د شپې به هم نه نږدې کېدی
چې اخترش په اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده. نو ګرانې انسان ته بعض انسان خواهشات غالب وي. د بعضې صحابهونه پکې داسې څه واقعات هم وشو. نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړ، هغه اجازت هم رب العالمین ورکړ په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روجې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي. ګوره صحابو څومره سختې روجې وې، موږ ته الله اسانه کړه. دغه روجې به صحابو په خپلو ماشومانو نیولې، نو پېشمني له به یې پاسو. نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمنۍ خوړل سنت دي. دې ته خامخا پاسئ، خامخا. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم، زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي. د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ، زیات نه خیر دی، څو منټه، نیمه ګنټه. نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو ښکلې پابسئ نو اودس به وکړئ. نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو 8 رکعاته لمونځ کېږي. مزېدار. څلورم کولی شي، دوم کولی شي، شپږم کولی شي، اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې 8 رکعاته. نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي، هېڅ مشکل نشته. نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ. قسم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، وی بخاری حدیث دی، وی نبی علیہ السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه کو. هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو. تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کول، بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و. په موږ فرض دی، مستحب دی، سنت دی، او په هغه فرض و. خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو نو په نورو میاشتو کې به دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو. نو اسیم پېشمني له پاسو کنه چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاس، دا خو ماته معلوم. هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کې لازمه نه اچوي. هغه غریب خو بغیر د دې نه کار، یاره د دې مردار نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کړي. دا یو میاشت ده، بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي. کوشش وکړئ، قصد وکړئ چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړئ. د خدای نه سوال وکړئ، خدایه دروازې دې بند کړي دي، بس ځان ته ساتم. نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو له پاسې، نو چې نسوارو له پاسې نو خدای له نشي پاسېدی، پېشمني نه نشي پاسېدی، خوله سره پارېږدی. خو لږ پاسه اودس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه. چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ښځې تکړی، ښځې څونه محنتي دي غریبانانې، یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي، تاله چیم پخه کي، تاله خوراک هم پوخ کي، او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي ناوخته دې پاسه که نه، پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره هله شابه ناوخته کېږي او ته ورته ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل منځ کوي. یاره ښځې ډېرې تکړه دي، ډېرې تکړه دي، خپل تهجد وکړي، دوه وکړي، څلور وکړي او خپل تهجد وکړي. نو مهرباني وکړئ، پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ، په دې الله خوشحالېږي. او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده، په رمضان کې بیا اخیري شپه ډېره قیمتي ده. تراویم کوئ، ګورئ ډېر خلک تراویم نه کوي، تراویح ضروري شی دی. په حرمینو کې الله تاسو ټول بوتلی کړي، حرمینو کې ډېر خوند کوي. روژه یاره قسم دی په حرمینو کې خوند کوي، ډېر مزېدار. هلته عموما خلکو څه معمولي، د خلکو دا معمولي چې منځونه خو ټول حرم ته دي، خو مازدیګر اکثریت خلک مانځله راځي. نو هلته د مازدیګر منځ وختي کېږي. د هغې مذهب دا دی چې هغې د مستې اول نه پس کوي فوري، نو وختي کوي. په دې ورځو کې تقریبا 3:30 بجې یا په کم په 4 بجې منځ کوي. نو چې مازدیګر منځ څنګه وشي که نه، نو ټول حرم په مکه مکرمه کې خو طواف کېږي، مطاف ډکي د خلکو نه. خدای دې تاسو ټول بودي چې په خوند یې پېښ مطاف ټول د خلکو نه ډکي مازدیګر مانځه نه پس لبریز شي، لبریز ما غوندې سړي ته طواف بیا ګرانې طواف شروع شي. او په برنډو کې دا خلک ټول یو بل ته مخکې ناست دي او تلاوت د قرآن شریف شروع شي. داسې خوند کوي، ټول خلک لګیا دي د قرآن شریف تلاوت کوي او څوک طواف کوي. او مدینه منوره کې خو طواف نه کېږي، نو څوک پاسې نیکبخت
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لورشي چې هغه باندې سلام به واچو او چا قبلې ته مخ کړي او قرآن شریف یې راغشتي لګي تلاوت کوي دا 2 غنټې تقریبا 2.5 غنټې ټول خلک لګیا دي تلاوت کوي په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قرآن نه ورځي لګیا یې تسبیح یې ذکرونه کوي ګوره ټول وخت په عبادت کې تېر شو ماښام چې څنګه بانګ ووایي نو بیا روژه ماته کړي په مکه شریفه کې درستخانونه وغواړي پلاسټک والا نو مکه شریفه کې بل څه نه صرف کجورې ورکوي بل شی نه ورکوي چا ځان سره په جیب کې پټ غوندې چې ته ډبل لوټۍ وړي یا ځان سره په جیب کې پټ غوندې جوس وړي هغې بل شی په مکه کې نه پرېږدي او د زمزم اوبه ښه مزېدار دته مخې ته یو او 2 3 ګیلاسه پرتي او کجوره وسره بس جوس ته جوړ شو کنه چې خولې ته د کجوره واچوله او زمزم اوبه دې وڅښلې نو د زمزم د اوبو جوس شو خېټه کې دننه شربت شو کنه نو خلک هغه وڅښي بعضې خلک پکې چای م ورکوي هغوی چای ورکوي توره چای وي او یا ګاوی هغه ورباندې وڅښي بس په دې ښه مزېدار دا استعمال کړي هډوکي مډوکي وغورځوي بیا خلک هغه درستخانونه غونډ کړي او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله درستخان باندې سیبه هر چاته یو کنډول ماسته پراتی که یو نه وی زما په یو کار نه کېږي 2 والا په 2 نه کېږي 3 والا 3 والا پابندي نشته کجورې به راته مخکې پرتې وي ودانې ته چې څومره ستا خوښي یاره یو 15 شپږ واخله مختلف قسم کجورې هم به راته عامې کجورې پرتې وي هم به راته پکې سکریا یو خاص کجوره دغه ډېر استعمالېږي قسیم نه راځي هم پرتی عجو هم پرتی ډېر درستخانونه داسې چې کاجو هم پې د پاسه واچوي بادام هم پې واچوي او دا پسته هم پې راته واچوي په بعضې درستخانونو او ډبل لوټی ورسره اعلی قسم ډبل لوټی د ډبل لوټی هلته مختلف قسمونه دي مختلف ډبل لوټی پرته راکه 1 خورې که 2 خورې ماسته ډبل لوټی قاشوغه ورسره او زمزم اوبه خو پرېږدوه ماشاءالله چې څومره تسکې ماشومانو سره جګونه او دغه او اواز به کوي زمزم 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 ډېر خوند کوي هغه چغې ډېر خوند کوي اواز وکړي زمزم 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 خلک وایي لکه مونږ ته ګیلاس کې اوبه واچوه زمزم زمزم واړه ګرځي جګونه ورسره او خلکو ته اوبه اچوي چای راته میلاویږي توره خو بې پیو کاوه راته میلاویږي زمونږ والا کاوه ګاوه د هغوی یو خاص قسمه چای ده هغه درته میلاویږي بس چې دغه سړی وخوري خېټه ډکه شو چې سړی 10-12 دانې کجورې وخوري دا 10-12 لږ شی خو نه دی او ښه مزېدار یو ډبل ډوډۍ 2 وخوري یو ماسته وخوري ورسره اوبه وڅښي بس نور څوک څه کوي خو په دې خلک نه راګرځي جي او پاکستانیان خو به بالکل نه راګرځي دې سره چې څنګه مونځ وشي مزېدار اعلی مونځ هغوی کوي یاره قسم په خدای مونځ یې ډېر ښایسته دی چې مونځ وشي څنګه مانځه نه پس خلک سنت وکړي نفل وکړي نو صیبه باروزي بیا څه کوې ډوډۍ خورم نو دا اوس چې دونه بوتاوه وخوړه دې د پاسه ته بیا باروزې قسم نه اعتکاف کې هم خلک ځي ما به ظالمانو اعتکاف هم دوړه که ضرورت دپاره طبعي ضرورت له اعتکاف د جومات نه بار وتی شي نو دا ستا څنګه طبعي ضرورت دی تا خو تقریبا 2 کیلو جنس دی خوړه که نو دا څنګه معده ده چې ته باروزې نو باروزې بیا نو بار د مدینې منورې د جومات نه بار دارنګې د مکې مکرمې د جومات نه بار چې کومې ساحې د میدانونه دي هلته صیبه روجې میلاویږي هلته چرګان هم میلاویږي هلته غوښې هم میلاویږي هلته مالټې هم میلاویږي هلته کیلې هم میلاویږي او دا کم چې مالدار خلک دي دوی خپل درستخانونه غوړولي او دا خلک راځي پې خوري خو زمونږ خلک ډېر ارسناک دی ډېر ارسناک دی انتهایی زیات ارسناک دی څنګه ارسناک دی په درستخان به کښېني هغې باندې روجې اچولي که نه خو پلاسټک درستخاني روجې پې ور واچي پکې غوښې دی یوه ترخکو په سر کښېني غوښې دې راوچتې کړي هغه وخوري نو په نیم ګړی ارسب نو بل درستخان له لاړ شي نو هغې کې هم چرګ مرپروت دی په روجو کې دننه نو هغې کې هم ټونګې مونګې ووایي نو لاړ شي نو بل له ورشي نو هلته ترکاري وي پکې او پکې ډوډۍ موډۍ وي نو ترکاري لږه غوندې وخوري نو بل نو دا سري لکه څنګه چې څاروي سري زه خو ورته دقه وایم ولې ظلم کې ولې زیاتې کې یو ته کېناستې هغه ثواب ګټي که نه د هغه شی ولې بربادوې کېنه وخوره که ای رسناکه نو ټول ولړي نو هغې غریبانان بیا غونډ هغه روجې زیاتي راغونډ کړي نو ډرام ته یې ورغورځي دا ته ثواب لته
خلک وی اعتکاف هم وکړه اعتکاف دې دوړه کړه ثواب لنې تلې په ځان د ثواب ګناه را بار کړه د اعتکاف نیت دې وکړه فاسد دې کړه ته طبعي ضرورت ده دا چې څوک هم په رمضان کې زما دا خبرې دې ټولې به اوري که د خدای د رضا دپاره دي الله رضا په دقه کې ده چې تا ماښام روټۍ وخوړه او ته ښه موړ شوې نو بیا دوباره سله دې روټۍ له بار سله وځې ډبل ډوډۍ روټۍ ده که موږ اوس مصر ته لاړو په مصر کې ما تاسو ته قصه وکړه ما سره نیز احمد م او زما دا ماما زوی دی لیدارشاه الله دې خوشحاله کړي نو ام را سره ټولې ډبل ډوډۍ ډوډۍ هم پکې میلاویږي خو اکثر ډبل ډوډۍ ټول خلک خوري ازبکستان ته موږ لاړو اکثریت ډبل ډوډۍ خوري په بار ملکونو کې د انګریزانو ملکونو کې تاسو ګورئ ټول هم دغه ډبل ډوډۍ او سینډویچ دي په هغې خپلې ګزاره کوي زما وروڼو بنیادي څیز دا دی چې ته که الله خوشحاله نو د الله د خوشحالولو طریقه دا ده چې د اعتکاف نیت دې وکړه د اعتکاف چل اول زده کړه نو بیا هلته اعتکاف ونه کوه نو هلته دغه ښه مزېدار روټۍ وخوري نو خیر ماسخوتن بیا تراویح شروع شي اوهو امام صاحب ښه ښکلې انداز سره فرض وکړي ښایسته مزېدار نو د فرضو نه پس بیا خلک سنت وکړي نو بیا تراویح شروع شي نو دونه ښکلې ښکلې تاسو دلته په ټي وي باندې اورئ او په دې موبایلونو کې تاسو ګورئ اورئ او کم 2 غنټې پې لګئ څو او کم 2 غنټې دا په تراوو لګئ یو سپاره تلاوت پکې کوي لږ کله زیات یو سپاره تلاوت او ښکلې مزېدار لګئ او ښه ښایسته رکو او ښه ښایسته قومه او ښایسته جلسه او ښایسته سجده داسې ښایسته ښایسته کوي مزېدار خوشحالي سړی ښکلې تلاوت پکې وشي غوږ ورته کېږي بیا د هغې نه پس ویتر کوي هغې کې هغوی هغه خپله دعا هم کوي زمونږ دلته څه چلي هلکه ستاسو استاد 100 منټه کې تراویح کوي ستاسو استاد زمونږ استاد په 20 منټو کې دا ټیک نه دی زمونږ هغې په 15 کې کوي دا ډګډګي مولا دی ډګډګي مولا پخوا به هغه موټرسایکل او ډګ ډګ به یې کول اوس هغه نشته دی خلکو به ته ډګډګې وي دا کلاشنکوف مولا دی دا خدای پورې ما ته په موبایل باندې یو سړي یو تراویح ښولې چې د یو مولا تراویح کول یاره جي چې هغه په کوم انداز قرآن شریف وی او الله اکبر او سمع الله لمن حمده ما وی چې زما په ذهن کې دا مولا د ایمان نه خارج مولا دی دا د کې ایمان نه دی مونځ پورې ټوکې کوي چې دا خدای مونځ پورې یو سړی ټوکې کوي دا مسلمان دی وایه دا مونځ حد تک او توهین دا خو کفر دی دا کفر دی ظالمه مونځ پورې ټوکې کوي خندا کوي او زمونږ خلک مونږ سوچ په دې نه کوو که نه لکه مثال په طور دلته تراویح سمې کېږي هلته بل جومات کې تیزې کېږي مثلا نو ته تیز وله چې دې په لاره یې څونه وخت ولګوه یو 10 منټه خو پرې په لاره لګي که نه واپسۍ کې د 100 منټه زیات ولګوله نو 20 منټه دې په لاره ولګول تیزو پسې نو ظالمه 20 منټه دله خدای له نشي ورکول ته چې بل جومات ته ځې په تلو راتلو دې وخت لګي که نه لګي نو چې په تلو راتلو کم ټایم لګي خو هغه ټایم دلته خدای له ورکړه که نه د خدای ظالمه زم چې شیطان نه منې نو په تراوو به یې منې دا سر سید احمد خان چې و که نه زمونږ په دې کتابونو کې لوی نوم دی داسې د نامه نه اوږده ګیره ده سړی چې دې ګیرې ته ګوري نو ته وایي چې ګرېنده اوس چېرته اووم اسمان فرشته راکوز شوی دا نجري فرقې والا د شیطان نه منه ته ډېر خراب سړی د انګریزانو ولا سر لقب ورکړی دی نو علامه شمس لقب غاني رحمت الله علیه زمونږ د تورنزو کلي فخر او ډېر لوی عالم چې باباجي به زموږ وي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه په دغه زمانه کې دونه لوی عالم بل نو دا باباجي زموږ وي نو هغه لیکلي دي هغه وی په لاهور کې یو ځای کې سر سید احمد خان تقریر کړ نو وی شیطان نشته او وی که څوک وایي چې شیطان شته نو ما ته دې وښایي شیطان بالکل نہیں ہے کسی نے بھی کہا کہ شیطان ہے وہ مجھے دکھا دی ما ته شیطان وښایي یو سړی را پاسې د وینې د جیبه راوویسته اینا او مخامخ یې ورته ونیوه چې دا شیطان دی دته یې ونیوه دته د ده پوټو پکې ښکارېده که چینه یې ورته ونیده په اینه کې خو د سر سید احمد خان پوټو راغی وایي دا په اینه کې چې ته کوم شی ښکاري دقه شیطان دی دې ته ایمان وایي بس سړی خو پوه شو چې دا خو زه راچکړم لکه په اینه کې خو د خپل پوټو ښکارېده سر سید که نه وایي دا شیطان دی نو دې څه وایي وایي یہ تو 14ویں صدی کا شیطان ہے مجھے باوا آدم کے زمانے کا شیطان دکھاؤ دا خو د 14مې زمانې شیطان دی
ما ته د څوارلسمې څه دی د آدم علیه السلام د زمانې شیطان وښایه. نو هغه غریب خو زمیندار و، هغه سره جواب نو افغاني صاحب یې که زه هم که نه نو ما به ورته وې چې دا شیطان پلار غواړي که نه، چې یو شی وي نو پلار به یې وي که به یې نه. دا شیطان چې دی ومنه د ده به پلار هم وي، د ده نیکه هم وي، د ده نیکه نو چې کوم د ده نیکه هغه د آدم علیه السلام د زمانې شیطان، دا د هغه نمسی دی. نو شیطان به پسه منې چې دا زر در تراویح کې شیطان شته. که شیطان نه وی که نه نو چې په لاره دا 10 منټه یو خوا لګوم 10 منټه بل خوا لګوم، خو دا به مې خپل جومات کې تراوله ورکړی وي، معلومیږي دا چې شیطان شته وي چې بس په لاره یې ولګوه خو خدای له یې مه ورکوه. تراویح به ښکلې کوې ښه مزېدار یې ښکلې. او چې کم او دا مولیان صاحبان څه په خپل هم تکړه دي لګي پوټې او څه مونږ هم تکړه کړل. که کم ملا صاحب زر کوي وی استاد جي که مونځ کوې نو دا مونځ نه دی، مه خفه کېږه، مه خفه کېږه، مونځ ښکلې وکړه. که زمونږ د خاطره کې زمونږ او د علماو ته زمیم چې د خدای خاطرو کې د مقتدیانو د وجې الله مه خفه کوئ، د مقتدیانو د وجې د الله مونځ پورې ټوقې مه کوئ. دا قومه چې مونږ کوو که نه دا د رکوع نه چې پاس او د دوو سجدو منځ کې مونږ کینو دې ته جلسه وایي. هلکه دا به یاد کړي تاسو ته د رکوع ته چې سړی پاسي ربنا لک الحمد چې وایي دې ته څه وایي قومه، څه ورته وایي. او چې سجده دې وکړه او پاسې دی او په منځ کې کېناستې او دویمې دنانې تلې دې ته څه وایي جلسه. دا قومه او جلسه څه حکم لري دا وره. دا د امام شافعي رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل، امام مالک صاحب، زمونږ د امام صاحب دوه شاګردان د امام ظفر او امام ابو یوسف هغې ورته فرض وایي. څه ورته وایي فرض. که دا دې ونه کړه مونځ دې ونه شو. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی واجب ده وی. نو زمونږ دا طالبان وی د فرض او د واجب په منځ کې څه خاص فرق په عمل کې نشته، عقیده کې فرق دی. اوهو نو چې دا قومه دې ونه کړه نو د دغه ډېرو امامانو په نزد مونځ ونه شو. جلسه دې ونه کړه د دې ډېرو امامانو په نزد سر نه مونځ ونه شو. او د امام صاحب په نزد مونځ خطرناک ناقص دی، دومره خراب ناقص دی چې فرشتې الله له یوسي نو الله وی دا مونځ زما د شان مناسب نه دی، په دې مخې ورته واپس ورولې. مونږ څنګه مونځ کوو؟ مونږ چې څنګه پاسو یو کار وکړې تبلیغ له لږ وخت ورکړې مونځ به هم صحیح شي، مونځ به وپېژنې، بغیر د هغې نه نه پېژنې، مونځ به صحیح کې، رکوع به وپېژنې، قومه به وپېژنې د خدای نیکبختو. د مونځ الفاظ د بوډاګان ټول وګورئ نو مونځ به هم غلط وایي. نو هلته راسره مونځ هم تېروي، ظفر لالا تېروي که نه تېروي؟ هلته ډېر ولې نه مونځ تېر کا ما له خو مونځ نه درته نو ټول غلط وایي. نو هغه ورته یو ټکي ښایي مونځ ورته ښایي. مونځونه خو اهم شی دی د مارونو. نو مونږ قومه او ملا صاحب څه چل کوي خفه کېږي ما ملا صاحب وایي سمع الله لمن حمده الله اکبر. نیک بخت لږ صبر وکړه چې خو ربنا لک الحمد درپسې ووایي که نه نو ته دومره زر ځان جنت ته رسې، مقتدي دې پرېښو ځان رسې. بشیر جان ما ته وایي ما ځان سره ډرایور کا اوره دې ما پسې نښتې دی وایي ما ډرایور کا. مې که خیر زر به مې جنت ته ورسې، دا ډرایور زر مې ورسې پوه شې. نو دی ملا ځان زر رسوي نیک بخته چې سمع الله لمن حمده دې ووایي نو لږ ساه ونیسه چې دا کم مقتدي درپسې شاته ولاړ دي چې دې ربنا لک الحمد خو ووایي که نه. نو مولیانو صاحبانو ته زما دا درخواست دی چې د مخلوق دپاره چې مقتدي خوشحاله شي رانه اونه تښتي نو زه به دا مونځ زر زر کوم خدای دپاره. خدای مه خفه کوه مقتدي له درنه تښتي خپل کار به کوي، دوه دې درپسې ولاړي، درې دې درپسې ولاړي، مونځ خو به دې ټیک شي، خدای ته به دې خو غاړه روغه شي که نه. ښه په قلار کوه او قوم له پکار دي که امام زر زر کوي ورته وایي استاد جي مونږ له مونځ مه خرابوه، دا د خدای د شان مناسب مونځ نه دی. تحفه ورکړې الله لکه تحفه دې ته وایي. خبرې پسې خبره را یاده شوه. رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وی ښکلی عمل باندې الله خلاصه ده د معنی در کوم د الفاظو معنی درته نه کوم خو د دې نه معلومیږي چې الله وی ما له ښکلی عمل وکړه.
په دې ژوند کې ښکلی عمل وکړه چې برکې پیدا شي. نو ښکلی عمل څه ته وایي؟ زه یو مثال در کوم چې ته پې پېښ. یو سړي ستا دوست یې زوی له یې واده وکړ او ته وله مټۍ په تحفه کې وړې. نو ته لاړې او تا د مټیو دکان کې ودرېدې. لکه مټۍ په 100 کیلو ده، په 400 ده، رنګداره مټۍ. دا 2000 روپۍ والا 15 کیلو مټۍ راکړه او دا راله شاپر کې واچوه. هلکه شاپر کې به دې ګوتۍ کې واچو، ښکاری نشم ګرځو، ډبي نشم ګرځو. هغه دې غونډه راواغېسته او په شاپنګ بیگ کې په دې پلاستیک ګوتۍ کې دې 15 کیلو واچو. تورم ده پکې، سرم ده پکې، سپینم ده، زیړم ده. لاس کې دې ونیو، په موټر سایکل سور شوې چې د هغه دوست کور ته ورسېږې. دا ستا د زوی واده دی، دا مټۍ راوړه کور ته یوسه. هغه چې تیلی کور ته یوسې ویس پړي او ښځې له ورکړي، رښتیا ووایه دا ښځه به یې څه وایي؟ هغه خو چې په لاره وړې او ړقې راړقې په موټر سایکل وجلقېده، خو د هغې نه بوتاوه جوړه شوه. تور او سپینه او خړه او زیړ ټول ګډ ګاډې را. داسې ده که نه ده چې اوس هغه یوسي او دا زما پلان کې دوست راغلی دی، دا مټۍ یې راوړې ده چې ښځه یې کولو کې ستا د دغه دوست کپره ماته شه. دا بې وقوف خر دوست دی. دا دې ته انسان وي غوری کوي چې واچوي دې سره څه وکړه. دا د میلمه د خوراک ته میلمه ته کېښودی شو. دا زمونږ د خوراک ته دا خو هر څه ټول مکس شوي دي، سره تور ټول دا خو یې بوتاوه جوړه کړې ده. دا به غوا ته اچو نو. رښتیا ووایه په دې به هغه کوربه خوشحاله شي؟ نه. بل سړی دی، بل دوست دی، هغه 2 کیلو واغېست. ور هغه 15 کیلو و، دا څو ده؟ 2. ښکاری کې واچول، ښه مزېداره یو دانه جدا جدا پرته ده. پلاستیک یې پې د پاسه ولګاو، ګلونه یې پې د پاسه ولګول او پلاستیک یې واچول. یو دا مې فلانکي دوست راوړه چې هغه ګلګوتی کولو کې هغه په پلاستیک په هغه فشکری کې دانه دانه جدا جدا پرته وي. ښځی وایي راشه دې ته هوښیار وایي. څونه ښکلې مټۍ یې راوړه. هغه ډېر هغه د 2000 ده، دا 200 ده. پیسې د لږې ولګولې، هغه ډېرې ولګولې، لیکن هغه بوتاوه شوه. دا خروغه پرته ده. مونږ هم خروغ خوند کوي، میلمه له چې وباسو هم خوند کوي. نو ډېر عبادت نه، ښکلی عبادت، ګفټ. څه ورته وایي لکه ګفټ. نو چې الله له کوم عبادت ورکوې نو ګفټ ته جوړ که، الله له ورکه. 20 رکاته کې تراویح، الحمدلله رب العالمین، آمین، الله اکبر. خدای ته ګوره بیم دې وغږاو ښکلی، الحمدلله رب العالمین. ور الله بخلو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. لک تیز به وایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. لکه مقور که چې من پکې و ښکلی شو. بیا وی الله اکبر، صبر وکړه چې هغه سبحان ربی العظیم پکې 3 ځله خو ووایي. بیا وی سمع الله لمن حمده، لږ صبر وکړه چې پکې ربنا لک الحمد. صحابه وی ربنا لک الحمد، اللهم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیه. لږ صبر وکړئ پوټي چې هغه در پسې ربنا لک الحمد خو ووایي. نو بیا د الله اکبر ده. نو مونځ خشته شو. نو که د 20 تراوو په ځای باندې 2 نفله مو کړل، کیدای شي خدای پې خوشحاله شي. او هغه 20 چې الله ته وخیږي او بوتاوی بوتاوه او په دا مخې درته واپس راولي، بده ده. نو ښکلې تراویح به کوې، ښه ښکلې مزېدار. او استاد یې م که زر زر کولی نو ورته وی نه استاد جي مونځ کوو، مونږ به الله خوشحاله و، الله به نه خفه کوو انشاءالله العظیم. نو تراویح به کوې. اوس بیا ختمه مو کوې پکې، د شپې پکې ختمه مو کوې، یو ختم. دا د صحابو سنت طریقه ده، ښه مزېدار. اوس نن سبا وروره ختم څوک کوي؟ یعنې د جومات امام په خپله حافظ دی، زه ورته یم ختم، وایي چې مقتدیان نه ودرېږي. یا لکه مقتدیان څنګه نه ودرېږي؟ وایي بس نه ودرېږي چې مونږ ختم ته نه شو ودرېدی. ای خدایا که دا د سړک باندې پلین کوچ ته ودرېږي خو 1 ګنټه ولاړې، په هغې خو دې تنګ نه شو. او بخور اوبو ته چې ولاړې هغې باندې خو تنګ نه شو. هلته کې چې دکان کې لګیا یې سودا خرڅوي په هغې خو ستړې نه شو. هلته کې چې سودا ته ولاړې د دکان په غاړه
بلا سات ته تیر کستړې نشوي هلته دوه ملګري چې په لاره کې یو بل سره یو ځای شي او په خیرالي ستړي مشي او ګپ شپ شروع کړي ستړي نشو د خدای په عبادت ستړي کېږي نو درې شپو ختم مه کوه ورته که نه د شپږو مه کوه د لسو مه کوه د ویشتو ورته وکړه یو کم دېرش ورته وکړه ویې به د تراوو په شان به وکړو خیر دی دا ګوره ملا صاحب له پکار دی قاري صاحب له چې قوم له ترغیب ورکړي قوم په ثواب پوه کړي قوم په دې پوه کړي چې دې کې عبادت دی او خیر دی وروڼو چې دا کوم بوډاګان دي په ناستی کوي خیر دی پروا نشته او دا ځوانان په ولاړه کوي مړه خدای به خوشحاله کړو هی داسې په چل ول خدای خو تاسو راځئ مړه نن پې شروع کړو که خوند یې کوو که نه یې کوو ته ګوره چې ودرېږي که نه ودرېږي نو ختم وکړئ پکې یو یو ښه پخوا خو صاحبه یو حافظ به زمونږ په دې کلي کې چېرته دوه به حافظانو د دې مشرانو نه تپوس وکړئ هغه ملکزو کندي ته او قاسم خیلو کندي ته به خلک د تراوو ختم پسې تلل ځکه دروغ یې مو وایه او د میرونه به خلک کلي ته تراوو ختم له راتلل او د دې ځای نه به جیابات ته خلک ختم له تلل تلل به که به نه تلل داسې د خلکو شوق زمونږ لال ختم شو او یا موږ به څه ختمونه وکړو روژه ماتې توبه 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 پکوړې کباب شربت روجې او ورپسې یو ښه مضبوط جام شوملې نو چې دومره شی سړی ووایي خدای ته وګوره چې دا د ماسخوتن مونځ پکې له وکړي دومره شی وسکي سکي 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 بشیر جان په روژه ماتې کې دا یې مخامخ ناست دی دې ډوډۍ نه خوري دې کم از کم څلور پنځه جامه شربت څکي یاره که دروغ یم دا یې ناست دی هلکه ټیک وایم که غلطه یم دغه دی هلته ښه کولر ورته ښه مضبوط پروت وي او زه ته یم ظالمه لږ خوراک کوه خوراک وکړه چې صحت خوراک کوه نه مې تېرېږي خوراک اوبه څکي دا ګوره اوبه چې بنده ډېرې زیاتې دی خو ښه دی شکر دی الحمدلله ټول ستاسو نه تکړه دی بیا دې ټوله شپه ناتخواني کوي تراوو له چې هلته څوک یې بوځي ختم له تراویح مو کې ښه مزېدارې او ښه زبردسته ناتخواني مو کې تاسو نه ښه دی الحمدلله زمونږ نه تاسو خو ښه خو لکه زمونږ د ټولو نه ښه دی الحمدلله خدای پاک والا د خپل پیغمبر صفت په داړه کې ور اچولی دی او د رسول الله مبارک نعتونه د هغې والا خدای په داړه کې اچولي دي د خو ګانې هم ویلی شوې اواز یې خشته دی نو خدای پاک د نبي علیه السلام صفت د په خوله او په ژبه ښکلی اواز خدای ورکړی دی الله دې د دنیا و آخر خیر او برکت زمونږ پرې خوشحاله یو نو زما وروڼو خوراک پېشمني د روژه ماتي کم کوئ ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خېټه درې ځایه کړه یو ځای کې په خېټه کې خوراک ور واچوه په بل ځای کې اوبه ور واچوه یو ایسه پرېږده په دې معده کې خپل ګیسه وي خپله هوی په دې معده کې نو لږ غوندې یو پوټۍ پرېږده یا بعضې وخت کې سړی چې دا ساه الي که نه د دې پرېشر هم په معده ورځي نو که معده ډکوي نو بیا سړي له تکلیف یې ساه غېشتو کې نو څه ناڅه دا معده خالي پرېږده چې د معده کې خپل کم ګیسي د خپل بړاسي چې هغې ته هم ځای پاتي او که ته ساه اخلې نو د ساه سره د انسان دا پړپوس لږ زور اخلي نو زور معدې له ورکوي چې به معده بوجي نو دوه حصې پکې خوا یو حصه خوراک یو حصه اوبه یو حصه هغه ګیس او هوا له پرېږده نو اطمینان سره به تراویح مو کې او اطمینان سره به د شپې تهجد مو کې او چې نه ته پکې ښه مزېدار د یو پلیټ پکوړې یو پلیټ کباب او ښه مزېدار یو پلیټ غوښه او یو دوه پلیټه روجې یو دوه جامه ښه مضبوط شملې او ورپسې د هغې نه مخکې دی ښه کجور هم پلیټ خوړلی دی او د هغې نه مخکې یو دوه جامه شربت هم څکلی دی او بیا ورپسې څه به فروټ او چټنیانې او دا څه ورته ویلې کېږي دا نور شیدونه مو خورې او کچالان خو لا پرېږده خوینده نو بس خدای دې سره خوب او تهجد له به سینګ پاسې سپرا زیاته شي بیا سړی نشي پاسېدی ګوره د دواړو جهانو مبارک سردار چې موږ ته څه ښولی دی که کلو وشربو ولا تسرفو او خوراک څکاک کوئ خو دا اعتدال نه کارلی بې اعتدالي مه کوئ نو ګوره خوراک کې به هم بې اعتدالي نه کې او په څکاک کې به هم بې اعتدالي نه کې نو د مارونو دا پر هلته سي تراویح وشي ښه ښکلې مزېدارې تراویح وشي چې تراویح سینګ وشي نو تراویح پسې بیا خلک څوک بلډینګانو ته لاړ شي وده شي نو بیا سهار وختي را پاسي نو خپل تهجد وکړي پېشمنۍ وکړي او چې څوک په اخري عشره کې وي اخري عشره کې بیا د هغې مونځ بل شان دي هغې چې یو ګنټه یوه نیمه د تراویح نه پس وخت ورکړي نو بیا هغوی تهجد په جمع کوي
لس رکعاته په جمع کوي خو اوږده رکوګانې کوي اوږدې قومې کوي ټوله شپه په عبادت کې تېره شي سهار منځو کې خلک اشراقو کې بیوده شي تر ماسپښینه پورې نو د رمضان په میاشت کې دا دونه خبرې مې ولې وکړې روژه چې کوې نو په روژه کې ګور یاد ساتې پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس سخت کال بیا داسې دي وی ټول خلک په رمضان په روژه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبک او نیټ کوي دی خو خلک غرق او تباه کړه هلکه غټ موبایل چې استعمالې نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګوره تاریخ پہ وګوره د علماء بیانونه پہ وګوره خله استعمال کا نو خشه دی خله استعمال کا نو خشه دی زموږ غټو غټو علماء ته ډېرې غټې غټې فایدې واغېستې او لیکن نوجوان کل ته تبی واغېسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دی ټول دروغ لګی او فیسبوک تلاوت نه کوي د خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسې داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه کې ختمې کړ د رمضان په روجو کې دقسې د ورځې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه د ورځې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایدې وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښود وي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښود وي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستې دی مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابو تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین ووی بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی خپه کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور یې دی بل ولا نکي یې دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم او دی نه وی نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوې ښه وی چې په دویمه پوړی مې خپه کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دی دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه که چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین د مور پلار خلک خیال نه ساتي چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښځه یې نه راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که نه او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کې د مور پلار قدر کوي قدر وایي چې په درېیمه پوړی کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وایي وایي چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت به کې ته چې روژه نه څونه عبادت به کې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې پر تکړه د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کومې ښه طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ
او روجه دی کې ښکلی عبادت دی او نه که چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبی ده بیا نو ښکلی د مارونو خشته عبادت به کوو ښه انشاءالله اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې مونږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو ور هغه دی نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دقه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي باباجي زمون خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلی ته په خپله وی چې ما نه غواړی نو خدای غواړم ده نه ګوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت وله پوره کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړې دي ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي ای موږ ټول محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشاني وي نو دا به کوو ښه تهجد شابسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میاشت کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو عمر ګرځن له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کا ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې څه د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صائم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته نه ګورې ادي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض دي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخت کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله هم کوشش کوئ چې د نه روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصانې کېږې مه نیسه که چېرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چېرته دی ځوان زلمی دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي واله کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتوم به یم نه څه کافر دې ولیدم څه
نو دا شی به پکې نه ښکلې روجي ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه روژه به وي کله زما په خیال چې د ګل په شپه باندې د اتوار ورځ او د ګل په شپه به میاشتې ته ګورو که خیر انشاءالله که میاشت ښکاره شوه او اعلان درته وشو خو د ګل په ورځ باندې به که خیر بیا زمونږ روژه او که چېرته میاشت ښکاره نه شوه او اعلان ونه شو نو د نهې په ورځ خو که خیر انشاءالله قوي روژه به انشاءالله ولګي رب العالمین دې په موږ د رمضان دا میاشت په خوشحالۍ تېره کړي الله دې په خیر تېره کړي او الله دې پکې موږ له د عبادت توفیق راکړي او سیګریټ څکلو سره اودس نه ماتېږي اودس خو د سیګریټ څکلو سره نه ماتېږي خو ښه شی نه دی ځان ته ساته ښه د سیګریټ د څکلو نه ځان له غوندې ساته خیال دې راغی ما دې ښه والد صاحب اور میں بذات خود بیمار ہوں آپ کی دا دعا غواړي او دا زمونږ یو ملګری دی روح الامین د محمود آباد الله یې دلم شفا ورکړي والد صاحب له دې الله شفا ورکړي د پېښور نه راغلی دی پریشانی د الله دې پریشانۍ په خوشحالۍ وفات کړي د ډکي د لاجبر خور وفات شوې ده د ډکي دا د ډکي ښه جمعې ملګری الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو له دې الله صبر ورکړي او بعضې ملګري بیماران دي دعاګانې غوښتنې فاید احمد مولوي صاحب خط چټ را لېږلی دی الله دې بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحت دې ورکړي دې مو چې کور والا او بچو دعا غوښتې ده دې هم دعاګانې غوښتې دي با محمد زاهد صاحب او اسرار قاري صاحب دعا وکړئ ټولو دپاره د فیصل مور بیماره ده او ورور یې هسپتال کې دعا مسئله ده مور له دې خدای شفا ورکړي سره د والد صاحب او ضرور مسلې دی الله دې ولا حل کړي او دله دې خدای نارینه اولاد ورکړي دعا وکړئ چې څوم بیماران دي الله ته ولا شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص خدای زمونږ فراخه روزي نصیب کړي بعضې دوستان دي زمونږ د منزل راځي د لرې پېښور نه یو ځای بل ځای نه مردان نه هغه په بونه او یو ځای بل ځای نه غریبانان هغه زورمنډۍ او دارچن نه یو ځای بل ځای نه راځي شب قدر نه ما نه ځای نه یې خطا کېږي او الله چې څومره دوستان دلته زمونږ د جمع له راځي او تکلیف برداشت کوي الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ولا ورکړي د زړه مقاصد یې پوره کړي خوشحاله زندګي نصیب کړي پریشانۍ ختمه کړي زمونږ یو بل دوست دی چین ته تللی او تازه بل اوس راغلی دی هلته څه کاروبار دعا ورته وکړې د پېښور دی او دلته راغلی دی زمونږ منزله نو دعا ورته وکړې فضل هادي صاحب نوم یې دی چې الله پاک ورته دا کاروبار بختور کړي الله ولا ډېرې ګټې ورکړي الله ولا خوشحاله زندګي ورکړي موږ سره محبت لري څوک موږ سره مینه لري الله دې ورسره مینه وکړي او چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې په هسپتالونو کې الله ټول د چا ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي او الله چې چاته څه حاجت دی ولا پوره کړي چاته څه ټینشن دی په ټینشن پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدله کړي رب العالمین زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د شر نه مو ساتې د مخلوق د شر نه مو ساتې د ګوند د شر نه مو ساتې کومو هلکانو چې خو رښتې نشته خدای صالح او دیندار رښتې ولا ورکړي کومو جنکو رښتې نشته صالح دیندار رښتې ورکړي که د چا په کورونو کې ناچاقي ده او اختلافات الله پر هغو باندې بدله کړي الله موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي د هغې د سنتو په دایره کې زموږ زندګي نصیبه کړي او خدای د ګناه نه په امن و امان کې وساتي ظلم ته تور کې رب العالمین ګناه نه مړه تور کې خدای د رمضان دا میاشت به موږ په خیر تېره کړي په عبادت یې تېره کړي په روغ صحت یې را باندې تېره کړي خدای د عمرو د حجونو توفیق د عمرو توفیق پکې راکړي د عبادتونو توفیق راکړي د ختمونو توفیق راکړي الله تم د تلاوت سره او د منځونو سره د زړه مینه پیدا کړي خدای منځونو سره تلاوت سره او خدای عبادتونو سره د زړه مینه پیدا کړي او خدای د ګناه نه مړه تور کړي نفرت هم ته پیدا کړي ایمان سره مینه پیدا کړي ستا ذات ستا مبارک حبیب سره مینه زیاته کړي او تعالی ناراضي شي خدای مونږ هغه قوم جوړ کړي چې د روژې په میاشت کې ته بخې مونږ پرې وبخې او چې د رسول الله مبارک او د جبریل د خیرو چاته کړي دي خدای هغې نه مو ساتې هغې نه مو ساتې هغې نه مو ساتې او خدای خاتمه بالایمان کې خاتمه بالایمان کې ډېر دوستان دي او ساجتونه دي دعا وکړئ چې خدای حاجتونه پوره کړي یو دوست راغلی د بچی کینسر بیماری ده دعا وکړئ چې الله ولا شفا ورکړي یو بله زنانه د دغسې کینسر بیماری ده الله چې چاته بیماری دي خدای بیماری راولیم ته او لړکیم ته خدای ټول له شفا ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي موږ د غمونو نه وساتې موږ د آفتونو نه وساتې د ناګهاني شلقونو نه هم رب العالمین محمد وساتې آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد